الرحیم. قرآن مجید کې الله پاک د یو ډیر لوی شخصیت جد الانبیاء ابو الانبیاء حضرت ابراهیم خلیل الله علیه الصلاة والسلام د منلو او داغه د خپل بچی حضرت اسماعیل علیه السلام د منلو خبره کوي چې پلارم ډیر ښه سړی و، بس الله پاک چې به ورته سوی وي ښه جي. هغه زوی هم ډیر ښه ماشوم و، پلار ورته دا نه وي چې هوم ورک وکړه یا پلانې کار وکړه، ورته وي حلالوم دی. هغه ورته یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جي بالکل سر په سترګو لکه زوی داسې پکاري چې پلار ورته وي سمله حلالوم دی چې هغه وي ښه جي. الله پاک ته ټول بچي د والدینو فرمانبردار جوړ کړي. نو چې کله ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام حلالو، الله پاک جبرئیل علیه السلام له ګډ ورکو، او جبرئیل علیه السلام دومره تیز رفتار دی ته ګوره ورته د سترګې په رب کې رارسي او ځان سره وي الله اکبر الله اکبر. جبرئیل علیه السلام داسې وي چې الله پاک ډیر لوی دی، الله پاک ډیر زیات لوی دی، الله اکبر الله اکبر داسې وي. ابراهیم علیه السلام چې وکتل چې زه الله پاک په پس ډیویژن په ښو نمبرو پاس کړم، نو هغه وی لا اله الا الله والله اکبر. ابراهیم علیه السلام داسې ووی لا اله الا الله والله اکبر. اسماعیل علیہ السلام چې کله وکتل چې والد محترم مم الله پاک پاس کو، اعظم امتحان کې پاس شوم، ناغوی الله اکبر ولله الحمد. نو دا ښکلي کلمات دي. اوس لکه دا اتوار پر اختر دی پاکستان کې، نو د هفتې د ورځې سحر مانځه پسې دا شروع شي، لکه د اختر نه یو ورځ مخکې سحر مانځه پسې دا شروع شي او د اختر تر څلورمې ورځې مازیګر مانځه پورې، لکه مازیګر مانځه پسې یو پیرویل واجب دي. نو دا 15 ورځې شوې او 23 منځونه شو. نارینه به هم وي، زنانه به هم وي، که څوک امامتۍ سره مونځ کوي به هم وي، که ځان له مونځ کوي هم به وي، که مسافر هم به وي، که مقیم کور کلي کې هم به وي، که ښار کې که کلي کې هر څوک به وایي. خو لکه د نارینو د پاره داره چې په تیز اواز باندې به یو پیره وایي او زنانه به په مدم اواز باندې یو پیره وایي. نو چې مونږ او تاسو دا زده کړو دا خبرې او کورونو کې هم د دې دعوتو چلو او پس منظر هم دکه دی، نو دې د تکبیرات تشریق وایي. او چې بنده سلام چر باسي نو تر څو پورې چې خبرې نه کړي، خوراک سکاکې نه کړي، د جومات نه وتې نه، لکه داسې کار یې نه کړي چې په هغې مونځ خرابېږي، نو خو ویل پکاري. او کنه داسې کار یې کړي لکه د جومات نه وته بنده قبلې نه مخ اخوا واړو، نو بیا به لکه ویل قضا مضافي نشته، صرف استغفار او توبه به وایي. الفاظ یې دا شو الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. چې مونږ او تاسو دا تکبیرات تشریق زده کړو او نور له دعوت ورکړو.